له لندن نه د اختر مبارکیو چې ورګډ شوم په ټولنه د ځاځیو چې راغلي دي مشران او هم کشران اتفاق د شي نصیب د هر افغان. السلام علیکم. ما نوم انجینیر امین ځاځی. زه د یو تن د ځاځی ټولنې مسؤل یم. په برتانیا کې د ځاځی ټولنې مسؤل یم. مو اکثره د 10 کاله کېږي چې دا پروګرامونه مو چې نیولي دي د ځاځی د ټولنې یووالي دپاره د ځاځی کورنۍ یووالي دپاره د پروګرامونه سره نیسو چې په دغه پردي ملک هم عید المنځنه هم سره وکړو او په څنګ کې د کورنۍ سره یو ځای کړو چې دوی په خپل منځ کې پېژندګلوي ولري سره ماشومان چې سره هم سره دوی ونازوو اختریزې سره هم چې په وطن کې اختریزې ډالۍ ورکولې هماغسې دلته یې ونازوو او په نوره د کورنۍ یو بل چې پېژندګلوي نه لري دا هم سره یو بل سره وپېژني. ځینې هم ورته راغلي امریکې نه چې خبر مو کوم له داسې یوې کیسې نه. ښکلی ځای دی، ټولې ځاځی اتن کوي. داسې ښکلی ځای دی لندن. ما ولې څنګه وایم اول وار چې زه لندن ته لاړم یونایټډ سټیټس نه ماشاءالله داسې ښکلی ځای دی. او په هغه کې پیدا شوی امریکا کې پیدا شولی یم. Alhamdulillah, there is such a beautiful Muslim community here. So tight knit together. MashaAllah. In America, I wish we had this kind of Muslim community. یعنی امریکا کې دومره هغه نشته، اتفاق نشته، دومره خوند نشته. داسې خوند نشته. MashaAllah. Park ته لاړ شم. When I go to the park, MashaAllah, we have ور روان دي دوی د لوی اختر میلې ته تلوسه ده د هر یو ښې نندارې ته. پروګرام یې دی جوړ کړی منظم، موږ به هم د دوی خبرو ته شو تم. ډېر ځوانان یې نازولي په سوغات د یو بل سره یې وشو ملاقات. ډېره مننه کوم چې موږ ستاینه لیکي موږ ته راکړو، موږ یې وستایلو او الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل دردېدلي کړېدلي ځورېدلي ولس خدمت وکړو. او ما د ټولو هغو تعلیم یافتو خلکو څخه دا هیله تمه دی چې دلته ډاکټراوې لري، تخصصونه لري، هغه د خپل هېواد ته ستانه شي ځکه هېواد تاسو ته ضرورت لري. ورونو که تاسو نن دلته پیسې وګټئ خو افغانستان کې داسې خلک شته چې اوس هم هغې تداوي دپاره مریضان پاکستان ته یا هندوستان ته یا نور هېوادونو ته ځي. په کار دی موږ دلته څومره پکتیوال یا ځاځي یا د افغانستان نور څومره ډاکټران ټول د خپل هېواد ته ستانه شي د خپل دردېدلي کړېدلي ولس خدمت په ورین تندي وکړي. تاسو نه هم مننه چې په خیر راغلئ او موږ ته مو دومره مینه راکړئ. ستاسو د مینې خلوص نه یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. زما نوم هم یادوي په درناوي ستاینلیک چې د ځاځیو راکوي. چې موږ ټولو ویاړ او افتخار ده او موږ ټول پیژنو او ډېر نیک سړی ده او ډېر د کار سړی ده، د لاسته راوړنې سړی ده او موږ ټوله لویه پکتیا په دې ویاړي او موږ همیشه د ده ویډیوګانې او د ده لاسته راوړنې ګورو او موږ ته خوشحالي او نیکمرغي بخي. هغه ښاغلی سپین تڼی ده. ځاځی ټولنه ویاړ لري چې دلته هم یو سرټیفیکیټ پروګرام وکړي. اول خو د اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایم چې دغه اتحاد همداسې دوامدار پاتې شي.
او همداسې متحد اوسېږئ. او دا خبرې کله کله خلک وایي چې دا د افغانانو ټولنې ډېرې دي، د ځاځیو ټولنه ده، د وردګو ټولنه ده، د غزنیچیانو ټولنه ده. زه وایم چې دا ټول د یوه باغ ګلونه دي، او څومره چې په باغ کې ګلونه ډېر وي هومره ښایست او ښکلا زیاتېږي. نو په دې خبرو پسې به نه ګرځو، په دې هیله چې اتحاد او اتفاق مو ډېر وي او همدغسې هره ورځ مو اختر شه. ډېره مننه. کور ودان. ډاکټران، انجینران، کمالمان، د وطن د جوړولو معماران. لوی اختر دی دوی کړل پیل اتڼونه، هم رباب پکې غږیږي هم ډولونه. دوی ورکړی د خوښۍ د لوی پیغام، د وطن خلک د خوښ وي تل مدام. په اختر کې هم میلې دي اتڼونه، په میزونو رنګارنګ خوراکونه. په پردي وطن کې خپل دودونه ستایي، د خیالو پټال مو خپل وطن ته بیایي. لوی اختر مو مبارک شه.